رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. د دغه آیات شان نزول دا چې یو ورځ حضرت علي رضی الله تعالی عنہ یو روایت حضرت علي کړی دا چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ میلمستیا کړې وه، د شپې ډوډۍ کړې وه، شراب چونکې حرام نه و او موږ ولګېدلو چې ډوډۍ مو خوړله، د اوبو په ځای باندې مو شراب وچښل. ماښام مونځ راغی، ماښام مانځه ته حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مخ ته سو. قل یا ایها الکافرون دا صورت په اول رکعت کې شو او قل یا ایها الکافرون کې غلط سو. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون په ځای ویل اعبد ما تعبدون، من عبادت کو هغه خدایانو ته چې تاسو ورته عبادت کوئ. قرآن کې خو لا اعبد ما تعبدون ده چې من عبادت نه کو هغه بوتانو ته چې تاسو ورته عبادت کوئ. یعنی نقصان خو په مانځه کې راغی، هلته کې تلاوت غلط وسو. کله چې د مانځه نه فارغ کړلی سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه آیتونه نازل کړلی سو یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان حاملانو لا تقربوا الصلاة تاسو مانځه ته مه نږدې کیږئ وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو بېهوشه یاستئ حتی تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما تقولون چې تاسو څه وایه. هغه وخت کې تاسو مانځه ته مخته کیږئ چې څه وایه په هغه باندې خو تاسو پوهیږئ. دا د شرابو متعلق اوله خبره دا کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو معاشرې ته راغی نو شراب عام و داسې څکل کېدل لکه موږ تاسو د انرجانې او د نور پیپسیګانې دغه چې کو دغسې شراب هم یو رواج و او څه مشکلات نه لرودل شرعا عرفا. شرع کې مشکل نه لرودل، په عرف کې هم مشکله نه لرودل، لکه همدغه انرجانې هېڅ مشکلات نه لري. خو د وخت په تېرېدو باندې الله تبارک وتعالی اولنی آیات چې نازل کړه داسې الفاظ یې ویلې او بل دغه جواري او قمار ورته وایي. دا قمار په عرف عادت کې مشکلات نه لرودل، زنام دغه شی وه، زنام څه مشکلات نه لرود، عار او پیغور نه و. رسول الله خو په داسې وخت کې راغلی د دنیا ته چې بربریت وحشات قبایح دا یې اوج ته رسېدلي وو. نو یو دوه درې حکمونه دغه د شرابو د جواري دغه قمار دا هم داسې حکم و. الله تبارک وتعالی یو دم په ټولو باندې حرام نه کړل. دا انسانانو ته الله تعالی چې څومره تعلیمات ورکوي تدریجاً ورکوي. لکه ګوره ماشوم د مور خېټې ته داخلېږي، اوله نطفه، بیا هغه نه بعد دم غلیظ ترې نه جوړ شي مضبوطه وینه، بیا قطعه د لحم، هغه نه بعد ثم انشأناه خلقا آخر، بیا یو بل صورت الله ورکي، بیا روح پوکي پوکي. ګوره تدریجاً تدریجاً انسان الله پاک عادت دغسې ده چې انسانانو باندې یو ځل احکام نه فرضي ور باندې او نه یې ترې نه منې کوي. چونکې عرف او معاشره د شرابو سره اشنا وه. ته یو دم ورته ته شراب مه څکه، نه دې ورته علاج کړی ده، نه دې تنبیه ورکړی تاسو په، نه دې توصیه ورته کړې ده او ته ورته دا کار مه کوه، نه بالتدریج به یې کوي. انسان خلقیت تدریجاً سوی ده، تربیت هم تدریجاً راځي. زما دا ټکی زده کوي، د انسان خلقیت هم تدریجاً سوی ده، تربیت یو دم نشي راتلی، تربیت هم تدریجاً وي. په یو ځل، په یوه ورځ، په یوه ګنټه کې، په یو کال کې ټول کارونه نه سرته کېږي، تدریجاً ټول کارونه برابرېږي. الله سره د قدرت نه اسمانونه ځمکې په ورځ کې پیدا کړي دي، په یوه ورځ کې نه دي پیدا کړي. الله قادر د په یوه سکنډ کې پیدا کوي شي، خو ورځو کې الله پیدا کړي دي، 6 ایام، شپږو ورځو کې الله پیدا کړي دي. دا موږ تاسو ته
تعلیم دا چې کارونه کوي مخته به نو تدریج به کوي دفعان به نه کوي نو الله د شراب متعلق ویلی وای اسمهما اکبر من نفعهما دا د جواری او د شرابو یاره پښتو کې به وي یاره پیدا نشته دومره تاوان ډیر ده پښتون داسې ویل کېږي نه اسمهما اکبر من نفعهما ویاره پیدا له تاوان نه کمه ده یا تاوان له پیدې نه ډیر ده خواږه چې کوي نه چې خو چندانې پیدا کې نسته ده ښه ګوره دا ذهنونه را بیدار نه کړل الله تبارک وتعالی وویل چې سړی شرابخور وي یو سړی قمارباز وي فورا دماغ ته رسېږي چې ولا الله تعالی داسې یو مضبوط ذات ته قوي ذات ته علیم ذات ته داسې خبره کوي چې پیدا یې کمه ده تاوان یې ډېر ده دې کار کې څه شته زما په خبره پوهېږي د وخت په تېرېدو باندې دویم آیت دغه راغی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا یاره محسنینو ځه الله وایي د انسانانو ته پیدا خو یې ولاکه دومره ډېره وه نقصان یې ډېر و خو زه تاسو داسې ښه راسره وکړئ هر وخت کې چې کوي خدای د مانځه وخت کې له ګزاره وکړئ د مانځه وخت کې پایبندي پرې ولګوله چې مانځه وخت کې به یې نه چکو ښه په مانځه وخت کې حرام کړلی شو چا بیا نه چکل مونږ ټیم به چې داخل شو شراب به بیا خلکو بند کړل لکه موږ تاسو چې مانځه وخت راسي مثلا چې کوم عادتونه مې هغه بندو زه مانځه وخت کې نسوار ناچو دوی بند کړل زه اوس مونځ را روان ده د نسوار به ناچم دوی بند کړل ښه د وخت په درېدو باندې درېیم حکم راغی چې انسانانو کې ظرفیت د دې راغی چې یاره اوس خبرې ته غوږ هم نیسي مزمت مو ورته ذکر کوي تاسو پرې توصیه وسو اختاریه هم ورکوئ سو ښه درېیم ویلي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه الله ویلي وایي دغه شرابو دا جواري او بتپرستي دا ټول بد افعال دي د انسانانو ګندګي دي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ګورئ تاسو ګورئ شراب خوري الله تبارک وتعالی د شرک سره ذکر کړی ده بت پرستی سره ذکر کړی ده خارج سن په ټولو باندې حکم راغلی دی رجس ای قذر د انسانانو ګندګۍ ته ویل کېږي ښه وایي دغه ده د هدایه په لسو وجو باندې په دې باندې بحث کوي او تاسو چې د فقه کتابونه مطالعه کوئ دا د انسانانو ګندګي په څو چنده بهتره ده د شرابونه زما په خبره پوه شئ که د انسانانو ګندګي څوک وخوري په حد کوئ حد کېږي او اوس راواخلئ حیوانات د انسانانو ګندګي خوري تاسو ټولو ته معلومات ده شراب نه چښي زما په خبره باندې پوهېږئ بهرحال شپږو وجو نه د انسانانو ګندګي موږ د استاد محترم ویلې وایي چې کوم سړی ته شراب چکي چې شرابخور ته څوک ګلخور نه وایي کافر ده شراب څه معنی غلخور ده یعنی که یو سړی شراب وچي که دا یې ونه منله چې دې سړی غل خوړلي دا سړی کافر دا به مني چې دا غلخور ده او لږ پې بهتر دي ښه زما په مسله واضح شولی شرابو سره چې د دنیا هر شی ګډ کې نه خرڅېږي نه اخیستل کېږي منفعت نه پرې اخیستل کېږي لوښی مه ماتې او دغه د انسانانو ګندګۍ سره که لږ نور شی موږ ګډ کړو که نه دا خرڅېږي دې خرڅول جایز دي تاسو هدایه وګورئ خو به هر صورت به هر تقدیر الله تبارک وتعالی درېیم حکم ذکر کوي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس او په مابعد کې را روان ده هلته بیا بحث نور پې کوي نو الله تبارک وتعالی ویلي لا تقربوا الصلاة موږ تاسو د مانځه بحث او ما وعدم د مانځه کړې ده په مانځه باندې بحث کوو لا تقربوا الصلاة علاوه تاسو منځونه ته مه نږدې کېږئ وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو هم بېهوشه یاستئ په بېهوشۍ حالات کې مه ویده کېږئ ډېره ښه خبره الله کوي حتی تعلموا ما تقولون چې په دې خو پوه شئ هم چې څه وایي نو مسلمانان ورونو په بېهوشۍ حالات کې چې انسان بېهوشه وي مانځه کول پکار نه دي او نه که مونځ یې وکړه په بېهوشۍ حالات کې د سړي باندې بیا قضا واجب ده ځکه مانځه پوی نه ده
چې د څه ویلي دي او څه ویلي په بېهوشي حالت کې کړی ده. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. زه به یو اعتراض وکړم دې ځای کې. تاسو ګورئ د الله تعالی ماته وایي تاسو منځونه مه کوئ چې بېهوشه یاستئ، حتی تعلموا ما تقولون، چې تاسو څه وایئ پرې پوهېږئ نه. همدا معنی ده که نه؟ نو بیا دغه خطاب هم ماته نه ده پکاره. زه بېهوشي حالت کې په دغه خبره ونه پوهېږم چې ما تعالی داسې وایي لا تقربوا الصلاة، مانځه ته مه نږدې کېږه. بیا مې ولې مخاطب ګڼي لکه نسم پوی کولی تاسو. لا تقربوا الصلاة الله بېهوشه خلکو ته ویلي که نه؟ نو بېهوشي حالت کې خو لا تقربوا الصلاة باندې دا بېهوشه سړی نه پوهېږي، په دغه خطاب هم مکلف نه ده که نه؟ نه مخکې هغه نه وروسته الله ورته وایي، وروسته د صحوې نه ورته وایي، وروسته د بېهوشۍ نه دا خطاب متوجه ده. د بېهوشۍ په حالت کې نه ده متوجه ورته وایي، د بېهوشۍ نه وروسته ورته متوجه ده. لا تقربوا الصلاة دا د بېهوشۍ نه وروسته ورته متوجه ده، چې بېهوشۍ لا راځي هغه نه بعد ورته متوجه ده. بېهوشۍ په حالت کې نه ده ورته متوجه. ښه تاسې خپله سوچ کې د قرآن لهجې ته وګورئ. لا تقربوا الصلاة تاسې خپله قضاوت وکړئ، وایي تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ په حال د بېهوشۍ کې. حتی تعلموا ما تقولون الله وایي چې تاسو پرې پوه شئ چې تاسو څه وایه. هر هغه کار مصروفۍ د علم نه په مانځه هغه مانځه کې په کار نه ده. ښه اوس که یو سړی په خوب کې ده، خوب ورځي او په مانځه نه پوهېږي، په دغه وخت کې دې سړي ته موږ ته رسول الله داسې ویلي دي چې تا ته مونځ په خوب درغی او د خوب په حالات کې وي، ته مونځ ته مه درېږه، یاره خوب وکړه، هغه نه بعد بیا ته مانځه وکړه. هلته داسې الفاظ راغلي تا ته دا پته نه لګېږي چې تا استغفار غواړې او که ځان ته کنځل کوې. ځان ته کنځل دا معنا که ځان باندې لعنت وایې. نو د بېهوشۍ حالت کې لکه مونځ نه ده جایز، دقسې داسې حالت کې چې سړی ویدي نیم ویښ وي پته نه ورته لګي چې چی مې ویلې. د حالت به انشاءالله په بعضو باندې تواري او عارض سوی چې خوب ډېر ورغلی که نه په مانځه نه پوهېږي چې چی وایي، خو هغه د مور و پلار د وجه نه جګېږي ټیټېږي او کار کوي. نو دې وخت کې مونځ په کار نه ده. زما په خبره باندې پوهېږئ. یوه مسله خو دا راوتله او دا په حدیث کې راغلی ده چې یو سړی کله په خوب کې سخت وي مونځ یې نه کوي، اول به خوب وکړي هغه نه بعد یې بیا راجګ شي. د دغه آیات په تقاضا باندې یو بله مسله هم مونځ مکروه تحریمي ده. کله چې یو سړي بول براز یعنی او وړکی اودس یا غټ اودس تنګ وي، زه به پښتو کې درته وایم او دا خبره عرف شذي د ترمذي شرح لیکلی چې یو سړی پښې ټکوي له ډېر تنګوالي د اودس ماتې نه، غږېږه چې د اودس ماتې ورته وایي چې تشو متیازو نه یا د غټو متیازو نه دومره تنګ چې پښې ټکوي. تاسو دې وخت کې چې حتی تعلموا ما تقولون دی پوهېږي په دې باندې چې څه وایي. ته اوس ویښ که نه حتی تعلموا ما تقولون پوهېږي، که پوهېږي بیا دې کوي. خو چې پښې ټکوي مولا په دغه وخت کې دفع الاخبثین ورته حدیث کې داسې راغلي مونځ مکروه تحریمي ده. دا سړی به لاړ شي قضا حاجت به وکړي هغه نه بعد به مانځه ته راشي. یاره انشاءالله په دې مسله هم پوه شولې. ښه یو د خشوع او د عاجزي یو خبره ورته وکړمه. قرآن پاک په ډېرو ځایو کې موږ ته داسې وایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله وایي کامیاب دي هغه خلق چې په مانځه کې عاجزي کوي. الف لام میم ذلک الکتاب پنځه آیته چې راوړي وروسته به اولئک علی هدی، دغه کسان چې موصوف دغه صفاتو خمسو سره دي هم علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. موږ په مفلح دغه ترجمه کې عام خلک وایي کامیاب ده. اوس پته نه لري چې کامیابي څه معنی نه د فلاح ترجمه زه درته وکړم. په خدای قسم ده چې ترجمه یې دغه ده د فلاح چې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ او کامیابی چې کوم ټکي ته مثبت ویل کېږي که نه دنیا او آخرت کې د فلاح دغه ترجمه ده. نه تاسې ما سره نه منئ. دغلته چې کله مؤذن اذان کوي چې داسې ویلې حی علی الفلاح، دې دا معنا ده
چې یو پوهنتون والاو که استادان یاستئ که محصلین او مدیران او کارمندان په خدای قسم دغه ترجمه ده چې دغه ځای د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ته راسئ د دنیا او د آخرت کامیابۍ ته راسئ تاسو به ساده ترجمه کوئ کامیابي دي کامیابي څه معنا رښتیا ووایه زه دا موږ چې په دا ریاستونو او په دفترونو کې ناستو دغه د کامیابۍ ځای ده که دا مانځه ته راتلل نه دا خوله وایي که عقیده مو داسې ده دا وروستنی نه وایي دا غلطه خبره کوي ملا ته وایي که دغه عقیده وایي خو راغلي به که نه ما د دعوت ارشاد والا ولې منډې پسې وهي چاله د کامیابي ځای ته راځه خو معلومیږي عقیده یې دا ده چې دا د خسران ځای ده د کامیابي ځای نه ده که کامیابي ځای به عقیده وایي خو یو ور مؤذن غږ ورته کړی حی علی او څومره غټ لاسپیکر هم ورته لګولي دي ښه نسته عقیده نسته د خولې خبره ده ښه او ګوره تاسو زما په دې قسم هم اعتماد ونه کړه چې دغه معنا ده حی علی الفلاح ای د پوهنتون معاشرې تاسې د دنیا او د آخرت د امتحاناتو د کامیابۍ ځای د دنیا د کامیابۍ د آخرت کامیابي د الله رضا د رسول الله شفاعت دغه ځای ته راسئ زه همداسې دعوت به تر اوسه عادي هم تا ته نه درکړی او د ما موازین یې درله درکوي ښه دغه عقیده ولې نه جوړوو او زه چې راځي قرآن هم دغه معنی الله وایي اولئک هم المفلحون ویلی تاسو ته اول کې چې څوک لمونځ کوي دا خلک څنګه ما ته پته نه لګي وایه کامیاب دي د کامیابۍ ترجمه ته وکړه چې زړه یې ومني ته یې وکړه ترجمه د کامیابۍ څنګه کامیاب دي نه دا د زړه هم ده عقیده دې هم داسې جوړه ده رښتیا ده ښه جوړه زه عمر کې بیا مونږ نه قضا کړی خو ګوره هلته د عقیده نه ده جوړه ولې د کامیابي د دنیا او د آخرت د کامیابۍ شی سره قضا کړي ولې بې جمع یو کړي ښه معلومیږي دا خبره چې د دې خلکو دا ذهن نه ده منلې او استادانو ټولو ته وایم زما دا قسم کې زه صادق نه یم چې ما په خدای قسم چې د دنیا او د آخرت کامیابي ځای دغه ده چې دا کوم دعوت تاسو درکول کېږي ښه منصب کې به ډېره کامیابي وي که په دغه مانځه کې او د دنیا په هر انجینري او فن کې به ډېره کامیابي وي که په مانځه کې دا عقیده چې جوړه کوي بیا چې د مانځه وخت راځي بدن کې به د حرکت راځي تشویش به راځي ټولې ستونزې به بیا حل وي بیا به دا وایي چې هر څه کېږي که پلار د تناسې ویره یاره د مانځه ته ځم ځکه پلار له ماته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ نه مهم نه ده د الله د رضا نه راته مهم نه ده د رسول الله د شفاعت نه راته مهم نه ده ښه او تاسو دې بله خبرې ته وګورئ او دا خبره مې په همدې کې ده وایه قد افلح المؤمنون دا قد افلح ګوره ماضي صیغه ده دې خو دغه معنا ده قد افلح مخکې لا کامیاب سوي دي یعنی دا دومره متحققه خبره ده الله وایي چې کوم خلق منځونه کوي او عاجزي پکې کوي په خدای قسم داسې کامیاب دي لکه مخکې چې را کامیاب سوي و زه اوس حکایت کرنه کومه قد افلح خو ماضي صیغه ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یو خشوع ده یو خضوع دوات سره لیکل کېږي یو خشوع دی خشع دا شین سره لیکل کېږي دا دواړه یو معنا ده خو یو په جسد کې استعمالیږي خشوع نه خضوع دا په جسد کې سټیټوالي ته ویل کېږي ښه او خشوع دا د شین دا د زړه صفت ده نو هغه خلک کامیاب دي اوس داسې به چې اوس د را سخته کړه که نه دغه موږ منځونه کې که کامیابي وی بیا صحیح و چې دا موږ یې کو پته راته نه لګي چې څه مې ویلې څه مې ونه ویلې او رښتیا ووایه زه تاسو ته خو رښتیا خبرې چا کړي نه دي که زه اوس دا سنت تاسو وکړل مولوي صاحب ته به نه ورځم ځکه چې دعوت ارشاد مولوي صاحب بیا به خفه سي چې ورته وایم چې تا په اول رکعت کې کوم صورت ویلې شاید چې ما مولوي صاحب ته معلومات نه چې ما کوم صورت ویلی ده ښه او که دا تاسو ټولو نه پوښتنه وکړم چې په دوه رکعتو کې کوم صورت ما وویلې وم که تا په دغه خوله دې کړی ده که چا بل صورت نه هغه ته متعین دی چې قل هو الله یې ویلې ده خو یاره چې چا بل صورت ځای که نه لکه ملا غونته شاید چې ملا ته معلومات نه چې ما په د اول رکعت کې کوم صورت وویلې او دویم کې نو دا مونځ بیا د کامیابۍ ذریعه نه ده بېرته مې خفه کړلی زه پرې پوه شوم تاسو مقصد دا و
که دغه مونځ د کامیابۍ ذریعه راته ګرځولی چې دا مونځ یې کوو بیا نو ډېره ښه در سره منلم چې تا دومره سخته کړله نو په ولا کې وکړو ښه یاره که زه اوس چا نه پوښتنه وکړم استاد ته ما سره بلد یې ډېرو ته به پته نه وي چې اول رکعت کې کوم صورت ویلی ده او په دویم کې کوم ویلی ده دا پته چاته نه لګېږي نو دغه مونځ کې بیا لږ مشکلات راځي الله څنګه وایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون چې خدای پاک ته عاجزي کوي او پته ورته لګېږي تاسې خپله د عقل به راځي حکیم کوم تاسو د عقلیات ډېر منئ ما ته دا د الله اکبر ترجمه نه راځي وایي د الله اکبر ترجمه یا محصلینو الله لوی ده همدغه معنی ده یعنې ډېر لوی ده رښتیا ووایه الله اکبر من کل شی د هر شي نه ډېر لوی نه ده چې یو تا په مانځه کې ودرېدوي او داسې دې ویلې الله اکبر یعنی الله چې د اکبر من کل شی بیا چې تصور د دکان کوي نو الله اکبر من کل شی چې تصور د رئیس کوي تصور د دفتر کوي تاسو خپله قضاوت وکړئ عقل الله لوی څو د هر شي نه خو دفتر ورسره برابر شو دکانداري ورسره برابر شوله او که زه ووایم چې نه د الله نه د دفتر لوی که ځکه دغه الله دې هیر که هغه دفتر درته یاده چې څومره وسوسې مې مانځه کې کړي دي نو بیا دغسې مونځ به بیا زه څه ووایم نو زه بیا په دې کې څه نه شم ویلی دا مونځ به دې په لحظه رعایت شي یو سړی خو چې رښتیا وایي که نه چې الله اکبر خدای ډېر لوی ده رښتیا ده نه د الله نه نور څوک شته لوی د الله نه قدرتمن شته رئیس الوزراء ده د الله نه لوی بادشاهان د الله په مخ کې ټول غلامان ټول کائنات هېڅ شی هم نشته سوا د الله نه بیا څنګه په مانځه کې ورته تصور دیګر کوو ښه معلومیږي دا خبره چې په دروغ یې کوو که خفه کېږئ نه چاته دې په خوله وویلې الله اکبر یو سړي ته چې رئیس ولاړ مدیر کار کوي که نه کوي ته وایم چې لوی ده او دا مې مدیر هم ده راته ګوري هم وهو معکم اینما کنتم چې چېرته ته هلته دی در سره ده الله دې ګوري هم او بیا هم توجه نه ورته کوي خپل کار به کوي راځه چې دا د دکان حساب کې وکړم یا د دفتر کار کې وکړم زه چې بیا به دا مونځ کمزوره وي که خفه کېږئ نه ښه مانځه باندې انشاءالله بیا بحث کوو مونږ ډېر اهمترین عبادت ته ښه نو مولانو الله وایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى داسې مونځ به کوئ چې ته په الفاظو په حرکاتو سکناتو یې پوهېږي چې څه وایي او دغسې مونځ انسان کې انقلاب نشي راوستلی چې وی کې او پته نه ورته لګېږي چې چې مې وویلې او څه کې و خوند هم کې نه وي دې وجې نه خو په زور مجبورو چې مانځه ته راسه مانځه ته څنګه انسان په زوره مجبورېږي مونځ خو دا بدن په خپله باندې غواړي لکه اوبه بدن تر هغو پورې راحت په خدای قسم ده که پیدا کړي چې مونځ ونه کړي په ایمان یې وویل نسوار ډېر پلید شي جګه نه ارام کېږي تا کیننه مولا روح ده یو جسد ده جسد دپاره هغه ده تا چې غرمې ډوډۍ وخوړله دا د ځمکې نه پیدا ده دې د اطمینان دپاره الله په ځمکه کې بندوبست کړی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى یو بل روح مونږ ته الله راکړی د اسمانه راغلی یسألونک عن الروح قل روح من امر ربي دې دپاره خپله غذا رالېږلی اهمترینه غذا مونځ د دې دغه روح دپاره چې ستا روح نه مطمئن کېږي نو مونځ نه ده سوی دا غذا نه ده او که ستا روح مطمئن کړي الله بیا داسې وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا ګناهونه چې کېږي دا د نفس په تقاضا کېږي نفس هلته مغلوب کېږي چې روح غالب سي روح هلته غالب کېږي چې غذا ورکړي چې غذا نه روح څنګه غالب کوي ښه په نفس باندې روحاني غذا مونځ ده نو چې دا شپږ فوټه بدن باندې ستا مونځ حاکمیت نشي کوی په دې پوه سه د عبدالله ابن عباس اثر ده چې کوم سړی مونځ کوي او ګناه نه منې کوي مونځ نه ده قبول نو دا به ډېره افسوس خبره نه وي چې سړي شپېته اویا کاله منځونه کړي یو په دربار علاقه کې قبول نه وي نو خلکو که مرګ راغی او شپېته اویا کاله خو دې منځونه کړي د پانتون کې به دې هم ډېر کړي او قبول نه وي بیا به ډېر خفه نه سې راځئ چې داسې منځونه وکړو
چې قبول شي کو به دې نه بعد کې نه کو کو به نظر خبره ته کوم رښتیا وایي دا سزرم دا یار نه دی چا سره د ټول محاصلینو دا څه د سمونځ کوي چې چې دا موږ باندې حاکمیت کی او رسول الله ورته موږ کوو خبر نه ټول عمر کې رسول الله مون سرتوري کړی دا نور څه نه نور کې راځي چې اول خدا شروع کو چې دینه بعد په سرتوري مونږ نه کو دا یو خبره کوم عملی کو رسول الله په قبر کې خوشحال نسی لزرنا نن یوم الاثنين دا عرض اعمال کیږي پر رسول الله په یوم الخميس هم کیږي موږ د پانتون ټول اعمال رسول الله ته پیش کیږي چې پانتون کې زما 1400 کال وروسته یو سنت عملی سو خوشاله بسی که خفا خوشاله ول مزړه دي راځي دینه بعد منتصر توري مکه وي ښا رښتیا خبره کوي چې والی سره ملاويږي او تا ملاقات مسکین خلیب سرکه پړګب سرکه کنيب سرکه وجوګه کنا سرکوي کنيب سرکه راځي د الله رب العالمین ته دیوالی پر سرګو ګورې سیدا یو وزیر پر سرګ الله ته ګورې کار مو جوړیږي یو ټوپۍ یو خولۍ یو لونګۍ دیوالی د وزیر د پاره سرکو دینه بعد قصتو چې الله ته دیوالی پر سرګ ګورو به کبه نه ګورو او که زمون په امتون کې دا خبره عملی کړی شي خیر ده ورته وابخلي دعوت ارشاد والا خوالیان ورته موږ ورته اخیستې ویل که ما ته کال چې ټول یې وخوړلې ورکې دي اوس ښه ما راوړې وې یو څه وخت دپاره خو اوس یو څه ګورم یو هم نشته یا چېرته اودس پرې وچ کړی ده محصلینو ګورم هم په پوهنتون کې یو چې مولوي صاحب ته ووایم چې خولۍ څه سولې هغه ما ته هم پته نه لګېږي ښه خولۍ په ما سرکول په تاسو او الله ته دیوالي په سترګه کتل هم په تاسو کار هم جوړېږي دا کار به کوو که به نه کوو ښه او دا خو ټیم ځای شو تاسو امتحان ده که نه ښه زه تاریخ د مانځي انشاءالله سبا نه شروع کوم سبا یې وایو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي الله دا مجلس کفاره دي سیاد ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف یا الله دغه ته یو بل محاصل او دغه اوس یو ملګری د دعا او درخواست کړي خو په اخلاص سره دعا ورته وکړي چې الله دې دغه بیمارانو ته د بل محاصل حاجت شرعي پوره کړي او د دغه بیمارانو ته الله شفای کامله عاجله مستمره دائم ورته نصیب کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي الله د قران په خاطر د ټول مقاصد شرعي موږ سره پوره وګرځي کله محاصلین او استادان او اداري کارمندان ټول حاجتونه شرعي وي الله مونږ ته قران واسطه کو چې د دې مجلس ټول حاجتونه شرعي د دنیا او د آخرت موږ سره پوره وګرځي د فتنو دور د الله جديد اثر فتنو ظالمانو موږ ټول ته نمان نصیب کړي موږ نه چا دعاګانې غوښتي خدای ته آخرت برابر کړي دنیا هم برابر کړي اولادونه هم صالحان کړي کارونه هم د دنیا او د آخرت موږ سره برابر کړي نور مقاصد شرعي الله د دنیا او د آخرت موږ سره پوره وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم